سلامونه ګرانو دوستانو، هیلهمن یم چې روغ او جوړ بوئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. یو ځل بیا په دغه نوي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې یم. ګران دوستانو، په دغه ویډیو کې تاسو ته د پای نیټورک د نهم سټپ په اړه معلومات درکوم. هغه کسان چې نهم سټپ یې نه ده مکمل شوی یا یې هم پای والټ ته نه دی انتقال شوي، د نهم سټپ ستونزه لري، نو دغه نوټیفیکیشن چې ده د پای نیټورک ټیم لخوا راغلی ده دوستانو، دا به تاسو حتما کوئ. په دې سره ستاسو والټ کنفرم کیږي او نهم سټپ چې ده دوستانو دا به ستاسو بشپړ شي. نو دا څنګه مکمل کیږي دوستانو، زه تاسو ته مکمل طریقه ښایم. ما ته خپله هم دغه نوټیفیکیشن راغلی و، ما وکړ او خپل والټ مې ورته کنفرم کړ دوستانو. نو تاسو به دا حتما کنفرم کوئ ورته، ځکه چې دغه نوټیفیکیشن چې ده پرون په 14 د مارچ باندې راغلی و. نو دوستانو، د چا چې دغه اخرنۍ مرحله پاتې وي ماینټ مایګریشن، هغه باید ترسره کړئ. د هغې لپاره دوی دغه نوټیفیکیشن ورکړی ده چې تاسو باید خپل والټ چې ده دا کنفرم کړئ دوستانو. نو لومړی به تاسو راشئ دوستانو پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله راغله دوستانو، پای نیټورک به دلته ولیکئ او تاسو به پای نیټورک اپډیټ کړئ دوستانو. سمه ده، دلته به پای نیټورک ولیکئ، پای نیټورک به اپډیټ کړئ. زه راځم دلته پای نیټورک لیکم، ما اپډیټ کړی دوستانو. سمه ده، تاسو سره به دلته اپډیټ اپشن وي، اپډیټ به ووهئ. چې کله مو اپډیټ کړ دوستانو، له هغې وروسته به راشئ پای نیټورک به راخلاص کړئ دوستانو. سمه ده، پای نیټورک مو چې کله راخلاص کړ دوستانو، لږ انتظار ورته وکړئ راخلاصیږي. ښه دوستانو، تاسو وینئ ما پای نیټورک راخلاص کړ او ماته دغسې نوټیفیکیشن راکړ دوستانو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دلته به تاسو دوستانو خپل والټ ورته کنفرم کړئ. د کنفرم کولو لپاره به دوستانو تاسو په همدې کنفرم باندې کلیک وکړئ والټ باندې. بیا به ستاسو ایمیل ته یو کوډ درشي دوستانو. سمه ده، ستاسو ایمیل ته به یو لینک ولیږل شي، لکه څرنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دوستانو. نو دوستانو دغسې لینک به ستاسو ایمیل ته ولیږل شي. تاسو په دغه ویریفای باندې بیا کلیک وکړئ دوستانو. سمه ده، په بل څه باندې به کلیک نه کوئ، یوازې په ویریفای باندې به کلیک وکړئ. ښه دوستانو، کله مو چې په همدې لینک باندې کلیک وکړ، بیا به تاسو اتومات دغه ځای ته راولي. نو دلته به همغه 24 توري ورکړئ دوستانو، کوم چې تاسو اوله کې والټ جوړاوه، همغه 24 توري به له تاسو څخه غواړي، همغه به دلته ورته کنفرم کړئ. له دې سره به ستاسو دوستانو دغه والټ کنفرمیشن برخه چې ده دوستانو، دا به کنفرم شي ستاسو والټ. او ستاسو والټ ته دوستانو په ډیر نږدې وخت کې، په کم وخت کې به ستاسو نهم سټپ چې ده دوستانو دا بشپړ شي. نو دوستانو دغه نوټیفیکیشن چې هر چاته راغلی وي دوستانو، دا مه مس کوئ. شاید بیا را هم نشي یا هم راشي دوستانو، خو که چاته راغلی وي مس کوئ یې مه، حتما یې ترسره کړئ، ځکه چې دا د پای نیټورک یو نوټیفیکیشن ورکړی ده دوی په لارې اچولی دغه نوټیفیکیشن، چې هغه کسان چې نهم سټپ یې پاتې ده دوی باید همدغه والټ کنفرمیشن برخه چې ده دا باید ترسره کړي دوستانو، یعنې خپل والټ باید کنفرم کړي. او هغه کسان دوستانو چې هغوی ته نوټیفیکیشن نه وي راغلی، همدغه د والټ کنفرمیشن نوټیفیکیشن چې دوستانو دا چې نه وي ورته راغلی، هغوی به څه کوي دوستانو، تاسو به راشئ دلته په 3 کرښو باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په 3 کرښو مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، بیا به راشئ تاسو په ماینټ باندې به کلیک وکړئ. په ماینټ مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، بیا به راشئ په ماینټ چیک لیست باندې به کلیک وکړئ. سمه ده دوستانو، دلته به دریمې برخې ته به راشئ دوستانو، کنفرم یور والټ. دلته به تاسو اولنی والټ ورکړئ دوستانو. که چېرته تاسو په دې باندې نوی والټ جوړ کړی وي، دلته به نوی ادرس تاسو ورکړی وي، نو هغه به لرې کړئ دوستانو. په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کله کلیک وکړ دوستانو، دلته به همغه پخواني تاسو به نوی والټ جوړ کړی وي دوستانو. تاسو ته ما تېر ویډیو کې ویل چې تاسو والټ چینج کړئ دوستانو. سمه ده، تاسو به والټ چینج کړی وي، خو تاسو به همغه والټ توري ورکړئ کوم چې تاسو اول جوړ کړی و دوستانو. سمه ده، همغه 24 توري به دلته ورکړئ او بیا په کنفرم باندې کلیک وکړئ. نو دلته مو چې کله همغه پخواني 24 توري ورکړل دوستانو، بیا په کنفرم یور والټ باندې کلیک کړئ. نو تاسو ته به هم همغه د مایګریټ کنفرمیشن چې ده دوستانو، هغه نوټیفیکیشن به تاسو ته هم راشي او تاسو به هم ترسره کړئ دوستانو. په دې سره به ستاسو دلته همغه پخوانی اډرس چې ده دوستانو، هغه به چینج شي. نو انشاءالله دوستانو دغه د پای نیټورک ټیم چې ده یو ښه نوټیفیکیشن یې په لاره اچولی ده. په دې سره به د هغو کسانو مشکل حل شي، کومو کسانو چې په ماینټ برخه کې مشکل درلوده، یعنې نهم سټپ کې مشکل درلوده، نو دغه مرحله حتما ترسره کړئ دوستانو. په دې سره ستاسو نهم سټپ چې ده دوستانو، په ډېر لنډ وخت کې به دوستانو ستاسو نهم سټپ چې ده او ستاسو کوم کوین چې دوستانو دا به ستاسو والټ ته انتقال شي دوستانو.
نو دا ویډیو دوستانو که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ او زمونږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو په ډسکرپشن کې دوستانو زمونږ د واتساپ ګروپ لینک ته هغه هم در سره جوین کړئ په هغې کې مونږ وړیا فرصتونه او همدارنګه د وړیا پروجیکټونو په اړه معلومات او د انلاین پیسو ګټلو نورې لارې تاسو ته په هغې واتساپ ګروپ کې مونږ درته ښایو نو زمونږ واتساپ ګروپ در سره حتما جوین کړئ نو دا ویډیو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو در سره لایک کړئ او زمونږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر یوې بلې نوې ویډیو پورې چې بیا زه ستاسو خدمت کې حاضرېږم ښاد اباد او بریالي اوسئ